بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو قدرمنو، ډیرو عزتمنو، ډیرو سپیزلو، غختلو، وتلو، ویاړلو افغانانو، پښتنو، رونو، خویندو، زیم ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو د غږ یور وایس ټي وي لندن په غږ کې د ښایسته او نازولي پښتونخوا غږ شاملوم. د مینې، د رڼا او د رنګونو په یو نوي سفر راوتی یم. د حسن، د جمال او د سازونو سرونو د یو نوي یون تیارې دی، یو نوی پړاو دی، او په دې پړاو کې نن ټیکو زما د نوموړي هنرمند، د ډېر قدرمن هنرمند، د ډېرې درنې کورنۍ د هنرمند، پښتو پاله، ادب پاله او هنرپاله هنرمند ملګري ارباب
فضل رؤوف سره دی. ارباب فضل رؤوف چې مونږ ملګري ورته د ډېرې مینې د لنډ نوم ارباب رؤوف اخلو. یو په ساده او عوامي ژبه کې به درته دا ووایم چې شوقیه هنرمند دی. هغه صرف د اواز د ګلابونو وږمې د پښتونخوا په پښتنو نه خوروي، بلکې هغه یو لوی موسیقار هم دی. په سوونو غزلې ویلې دي، په سوونو سندرې زمزمه کړي دي، او په سوونو بنډارونه یې په خپله دې لویه حجره کې، دې ټوله چمن حجره کې جوړ کړي دي. مونږ یې راغوښتي یو، بیا یې راغوښتي یو، او مونږ د هغه د دې هنري محفلونو نه وخت په وخت زده کړه او خوند اخیستی دی. ملګرو، ارباب رؤوف یوازې دا اړخ نه دی، په ادب کې هم د هغه یو رول دی. د عباسین آرټ کونسل کم چې په خاطر غزنوي اډیټوریم نشترحال کې خپل دفتر لري، د هغې د موسیقۍ د څانګې مشر هم دی، او د عباسین آرټ کونسل د MC یعنی د مجلس عاملې ممبر هم دی. نو راځو ارباب صاحب سره د هغه د ژوند، د هغه د هنر نه هم د هغه په خبرو، د هغه په غږ کې تاسو خبرو. ستړی مشي ته ستړی مشي بچاجي، زما ډېرې ته راغلي، غریب خانې ته هم راغلي، دومره دروند سړی او زموږ د غریب خانې ته تا تشریف وړی دی. ډېر مشکور یم ستاسو چې تاسو دومره. نه ارباب صاحب ته خو مصروف سړی او ښه مصروف سړی. ما چې کله دا پروګرام د پښتونخوا غږ شروع کو، نو که تا ته یاد شي دویم پروګرام کې چې لایق زاده صاحب سره مې انټرویو شو، نو تا سره مې رابطه کړې وه. خو ته هغه د ساده پښتنو خبره کله په انګای او کله په بنګای او کله وې هندوستان کې یم، کله وې قطر کې یم، کله دومره مصروفیت باوجود. نو بچاجي دا خو تا نه خلاصېدنه خو نه وه که نه؟ دا نن هم تا کته چې ما درته ځان روزګار کو، نو څوک بس خبرې هم ډېرې یارانې دوستانې پلولۍ دي، روزانه څه نه څه مسلې وي، د کلي وطن منډې تړې وي په کنه. نو ستاسو ارباب صاحب ډېر اوږد سفر دی وکړو، د رنګونو دا سفر، د رڼاګانو دا سفر، د سازونو او اوازونو دا سفر. څه دې خیال دی؟ پیمانه خو په دې سفر نه نه، دا سفر خو ما ډېر انجوای کو، ځکه چې دا ما ټول شوق دپاره وکړو. کسب خو مې ونه، زه خو بینکر وم، زه بینک نه پر لوی عهده باندې وم او هغې ریټایر شوم. نو دا ما ښه انجوای کولو او تر اوسه پورې لګیا مې انجوای کوم. چې شوق نی که نه جي، او د کور نه سړی میراثي نی، نو دا تر سره نه شي رسولی. زما چې دا 40 کاله دا سفر وکړو او لګیا م کومه، نو زه انجوای کوم لګیم. شوق لکه ته پیسې نه اخلي چې پروګرامو کې؟ نه زه پیسې نه لګم، زه خو جیبه لګوم، په خلکو روټۍ هم وخورم، ورته ګانې م ویم. ښه، نو چې د 40 کالو نه ستا دا سفر دی، نو مطلب یې ته خو به بیا شپېتو ته نږدې تقریبا بس همدغسې یو. څومره دی عمر؟ 80 کاله تقریبا. 80 کاله د عمر شولو، اوس هم چې څوک ستا د حجرې ته راننوځي او ته ورله مخې له ورشې، هماغه رنګ په چټک قدمونو ورشې، هماغه رنګ تود هرکلی د هر چا کې. د پښتونولۍ دا حجرې تاسو همیشه ستاسو پلار او نیکونو ژوندی ساتلی دي. څومره خلک دې حجرې ته لوی تر اوسه راغلي دي ستا په خیال چې ادب او ثقافت سره یې تعلق دی؟ دلته خو ډېر زیات چې څومره لوی خلک دي که نه، شاعران، ادیبان، لیکوال، سیاسیان. ایون دا چې جنرال فضل صاحب زما
سره ډېر ښه ګپ شپ جوړ شوی و نو دوه ځل د زما پر راغلی پروګرام جنرال فضل حق گورنل نو هغه هم ما ته به ویل روفر راشه که نه بیا ډېر وخت و چې تا روټۍ نه راکړې ما جي راځئ روټۍ نو بیا مو چې شپږ ملګري وو د هغه د تبې راغونډ کړو نو عابد زاهد و هغې ملګری و او سره نور زمونږ د فیملي نه هغه به د میوسیقي محفل کې هم نه راوښتو او هسې خو زمونږ ماما کېدو خو د دې د کور سړی و خو هر وخت به تلو راتلو هغه خو څه مسله نه وه که نه خو دا مېلمانه خو ډېر غټ غټ خلک دلته راغلي دي الله فضل یې زموږ پلار نیکونه هم لوی خلک وو فوجیان هم وو او ډېر لوی خلک وو که نه جي نو هماغه روایت پخوا نه مونږ قایم ساتلی دی نو چې لایق بچي نو د پلار نیکه نه هم هماغسې ژوندی ساتي چې نالایق وي نو بس هر څه ترې ګډوډ شي که نه نو مونږ ځان له زور ورکوو خو نو هماغسې د پلار نیکه ژوندی ساتو ارباب صاحب ستا نه مخکې د هنر په دې دنیا کې ستا د دې خاندان څوک وو زما یو ګران مشر وي ارباب ارشاد خان زما ماما و ډېر پتا کال ټول نه لوی لینډلاډ و هغه میوزیک سره ډېر زیات شوق او هغه ډېر ښه استاد و د ما کوم چې شوق راوچت شوی دی هغه سره به ناسته پاسته وه نو څه دا خو وي قدرتي په ما کې به قدرتي دا ټیلنټ و نو د هغه سره ناستې پاستې د وجې ما ته حوصله میلو شو نو بس ما روانه کړه دا سلسله او مخکې مې بوتله نو بیا څنګه ستا د کور د خلکو تاثرات څنګه و چې ته دې طرف ته راغې ځکه چې ماما خو د موسیقار و یا هنرمند و خو نور د کور ماحول خو ستا ما ته ښه پته ډېر مذهبي ماحول دی د بچو خصوصا د کور ودانې د طرفه یا د پلار د دې د طرفه نو زه خپل هم ډېر مذهبي سړی یم جي خو دا ده چې موسیقي شوق خو بل شی دی که نه جي دا خو د بچپن نه یو تا کې یو ټیلنټ وي که نه نو هغه که ستا بیا خوښ یو که ني خو چې مقدر ته میلو شي هغه راوځي د چیني د اوبو غوندې کار که نه جي چې یو ځل ورته هغه لاړ شي پایپ لاندې لاړ شي خپله راټوپ کې وبهېږي نو دا ما دا و چې کور طرف نه څه خاص دغه نه و ځکه ماما مې هم دا کول که نه جي او مونږ شوقیه کولو چېرته تګ راتګ هم نه دی کړی دی حجرې او دا خو مونږ نه یې کړي که او خپل کور کې خپلو کې راغونډ یو ګپې شپې لګو او بل دا چې ما ټي وي کې مې پروګرامونه کړي د خپل کور کې مې ړومبې چې راغې ړومبې کم غزل دی ویلو یا کومه سندره بیخي ړومبې چې راغې او یا د کیسټ خو د کیسټ او د پټو خلکو به ورته پټې ویلې که نو کم دا زما چې دی ړومبې چې تاسو پکې اوس ویلو که نه جي نو تاسو ته به وایم چې ړومبې د هم کلاس کې وم زه کالج ایډ سکول کې نو د سکول یو ډرامه جوړه کړې وه په پېښور یونیورسټۍ کې هغه خان اډیټوریم دی هغه خان اډیټوریم خو مخکې سلیما وه که نه نو دې کې به خلکو فنکشنز هم کول دی کالجونو والو نو زموږ کالج ایډ سکول یو لوی ډرامه وه 3 ورځې چلېده نو خلکو پکې نور کسانو پکې خپل ډرامې کولې او زما پکې دا ډیوټي و ما پکې ګانه ویله نو ګانه زما وه بیا د مازدیګر کو الله هغه وخت کې دا ډېره مشهوره فلمي ګانه وه دا د کم فلم د ما ته خو فلم یاد دی ګورم ستا پوهه چې فلم زه فلمونو کتو زه شوقي ډېر نه یم نو دې وجې ما ته دا د ارمان فلم سندره ده او په آصف خان او سوریا خان باندې ریکارډ شو چونکې ما د پښتو فلم تاریخ هم لیکلی دی نو ځکه راته دا پته اولنې زما ګانه چې وه ډېر زیاته یونیورسټۍ خلکو خوښه که زه خو سکول کې هم نه هم کلاس کې هم او ټول د یونیورسټۍ خلک به راتلي هر ماښام او لوی سینما هال به ټول ډک و او زموږ پکې را ډرامې کولې او سکول له طرفه بیا هغې کې انعامونه هم اخیستي وو نو زموږ ارباب جهانګیر خان دی الله وبخي هغه وخت کې دی مشیر و ګورنر سره ارباب سکندر خان سره دی مشیر و نو هغه راله انعامونه راکول نو چا څنګه را مخامخ شو که نه زما ولیدو بس زما په پښو باندې ړکار راغو که نه ویرېدم چې دی راته غوسه نه شي چې دا ګانې دی ویلي یا څه نو هغه ډېر انکریج کړم هغه چې په سټیج راغو ما انعام راکولو نو ډېر ویې ټپولم په ملا د پښتو ادب د پښتون ثقافت او فرهنګ په وده کې د اسلامیه کالج ډېر لوی رول
او ډیر لوی لاس دی. ارباب صاحب سلويخ کال د هنر په دې دنیا کې وشو. صرف غزل او سندره هم وي کنه کمپوزینګ هم کې او نور له هم کې او کنه خپل غزل له صرف کمپوزینګ کې. زه خو قدرتی کمپوزر یم دا کمپوزینګ چې دا قدرتی شي د زور کار نی
نو زه چې یم زه کمپوزر هم یم او خپل غزل هم کوم نورو هم کوم د ټي وي ډېرې ډرامې چې د هغې هغه بیکګراؤنډ تیم سانګ چې ورته مونږ وایو هغه ما ډېرې جوړ کړي دي ویلي مې هم دي او هغې له مې کمپوزنګ هم کړی دی پښتو کې د کوم موسیقار ډېر خوښ دی؟ زما خو ټول ګران مشران دي پخوانو کې خو رفیق لالا او رادت حسین او نورم ډېرو دې وخت کې ما ته پوره نامې نه رایادېږي رفیق لالا باندې یعنې رفیق شینواري باندې یو دوه خبره را سره وکړه د پښتو لوی استاد هغه ډېر لوی استاد جي او ډېر ملنګ سړی هغه خو ډېر ښایسته ښایسته خیال محمد صاحب چې دی الله دې لري د هغې دا څومره غزلې چې وینې زیات 90% هغه جوړې کړي دي لکه کمې مونږ یو د خیبر زلمي پښتو زمونږه شان دی نه لکه هغه څومره غزلې چې تاسو اورېدې صرف د خیال محمد که نه د نورو دا ټول یې کړي دي داسې خیال محمد نامه واغېست تاسو ته فلمونه څومره چې دي زیات به رفیق لالا جوړول او په ټي وي کې د ټولې ګانې به هغه جوړولې نو هغه ډېر مخکې و ډېر قابل سړی و خو بل پکې دا دی چې ساز غږول نه ورتلل به نه غږول بیخي یو هم نه ورتلل یو ساز هم نه ورتلو او په نه به طرز ور جوړ کړو داسې هیټ طرز به جوړ شو ځکه نه چې د پښتونخوا د غږ ملګرو ته څه ووایي دا اکرم عمرزی زما ډېر ښه دوست دی زما هم ښه دوست نعتونه هم ډېر ښه لیکي او فلمونه هم ډېر جوړ کړي هغه خو بې انتها فلمونه او ګانې لیکلي نو د هغه دا یو غزل ما ویلی هم دی ولې مې کمپوز کړی مې هم دی د دې به یو شعر زه تاسو ته وایم تاسو تالی دلې نشم ستا دنیا ته خوب ګورم تالی دلې نشم ستا دنیا ته خوب ګورم سترګې دې چې راکړې خدایه چاته خوب ګورم سترګې دې چې راکړې خدایه چاته خوب ګورم تا لیدلی نشم سترګې به دې سترګو ته اتیا کړمه د مرګ نه پس سترګې به دې سترګو ته اتیا کړمه د مرګ نه پس او مړی جما او که خاورې جما تا ته خوب ګورمه مړی جما او که خاورې جما تا ته خوب ګورمه تا لیدلی نشم مخکې در نظم چې خپنیولی شم غوسه شته مخکې در نظم چې خپنیولی شم غوسه شته شور دې چې گجرې کوي نو شاته خوب ګورم شور دې چې گجرې کوي نو شاته خوب ګورم تا لیدلی نشم حسن د الله دې عمر ضیا الله حسن دې حسن د الله دې عمر ضیا الله حسن دې بد یم که بدنام یما ښکلا ته خوب ګورم بد یم که بدنام یما ښکلا ته خوب ګورم
تالی دلې نشم ستا دنیا ته خوب ګورمه سترګې دې چې راکړې خدایه چا ته خوب ګورمه تالی دلې نشم. ارباب صاحب ارباب ارشاد خوستا په خاندان کې یو لوی هنرمندو. ارباب عارف ایډوکیټ ستا کشر ورور او ډیر په ځوانۍ کې یو څو میاشتې مخکې وفات شو. ډیر ښه شاعر و، د صابر د رڼا ملګرو تحریک ملګری و، موږ له به اکثر پښتونکوټ ته مشاعرو له راتلو. ستا خو ډیر وسم شته، ډیر شتمن یې، ډیر دا رنګ نه وي چې د ده دا کوم لیکل کړي دي دا کاپیه او دا مسوده. اول خو دا راته چې ورکه شوې خو نه ده که نه، چې ورکه شوې نه نو ولې د کتاب په شکل کې نه نه هغه د هغه زوی سره ده او څه غزل خو ما سره هم دي. هغه ته ما وویل چې دا ماته راکړه، هغوی زه راغونډوم سره کاغذونه یې که نه دي نو دي دا بل انشاءالله چاپ کوم. ډېر ښه غزلې ما هغه ویلي هم دي، دا غزلې ما ویلي دي او ډېر پخوانه شاعرو ډېر بس کل د زمانې نه ماشوموالي نه. یو ورځ زه د حجرې ته راغلی وم، دلته یو ډېر ښه پروګرام کړی و، ارباب عارف هم و او یو سندره تاسو ما ته ښیلې وه چې هغه دلته نه هغه یو کوچی جینۍ وي او هغه څه کیسه وه جي؟ هغې کې څوک و؟ هغه هیرو پکې څوک و؟ هغه زما مشر زوی و. ښه هغه دغه بیا کډیباري ګانه وه، بیا کډیباري هغه مشهوره ګانه وه. ښه هغه ما وویله دوباره او بیا مې وله ویډیو جوړه کړه نو هغه ډېر ښایسته جوړه شوې وه. لکه ستا په خاندان کې ستا بچي لږ لږ دې اړخ سره مینه لري؟ د اورېدو حده پورې خو ټول شوقیان دي خو هنر یې نه یې زده کړی. څو زامن او څو لوریانې دي؟ زما 3 زامن دي، لورګانې؟ 2 لوریانې دي. د زامنو د څه نامې دي؟ یو جبار نامه د هغه بینک کې ایگزیکټیو دی، بل رضوان نامه ارباب رضوان هغه خپل بزنس کوي او کشر ارباب ادم نامه د هغه وکیل دی. ښه ناوې دې څنګه ناوې راته خبره وکړه، واده لو میرج و ارینج میرج و په زور دې کړې ده؟ ځکه ته خو لږ زورور سړی مې په رضا دې کړې ده. نه زما خو خپله کزن ده ارینج میریج و او دا زما دویمه ښځه زما ولنی هلکانو مور چې ده هغه وفات شوې 1999 کې. ښه 1999 کې وفات شوې وه، اچانک هسې کینسر یې شو بیا وفات شو. نو بس بیا ټول وروڼو خویندو راګیر کړم وایي د واده به کړم. نه ټول وروڼو راګیر کړو که خپله دې زړه و؟ نه هغې راګیر کړم. ښه مل پرې چې لږ هلکوالي هم تېره ما په ډېر ماشوموالي واده کړی. زه لا کالج کې مې سبق ویلو پکې. هغه واده دې هم د مور پلار په خوښه کړی و؟ دا هم د مور د ترور لور مې وه او دا بیا د هغې د تره لور ده. ښه نو به د مور پلار په خوښه. نو دې دویمې کور ودانې نه دي بچي شته؟ بیا خو یې چېرته مو کول. دې دویمې کور ودانې نه دي بچي د دې جینکۍ 2 ټوینس شوي یو جوړه ده. ښه دا مخکینی نه وي د دې شته. نو کور ودانې له دې پښتو لیکل لوستل ورځي که نه؟ ولې نه خو تعلیم یافته تعلیم یافته خو پاکستان بدقسمتي دا ده چې تعلیم یافته خلکو له پښتو نه ورځي، دا بدقسمتي. ما خو دا تحریک زه لګیا مې شروع کړی مې چلوم یم. ما ته پته ستا کور کې پښتو شته؟ ما ته زما نوسی ده د مشر زوی لور مې میګا ماتي بابا ماله دغه پښتو لیکل نه راځي، ما ته وښیه مې وروړه بچي تا له دې قاعده راوړم هغه بغیر نه به زده کړي. ګوره انګلیش سکولونو کې سبق وي ټول انګلیش مې لګیایي خو هغه ما دمره دې ذهن کې خبرې چولې پښتو باره کې چې دی اوس ما ته وایي چې موږ له هغه وروړه چې زده کړو. نو زما کور کې ټول زنده مقدمي ښځو سره ډېر نو هغې ګینې ماشومان ټول انګلیش سکولونو کې ټول چې فلو کې هم لګي انګلیش کې لګي. ما ورته ویل دا خبر مې زه نه منم. انګلیش چې دی انګلیش د ټول عمر د سبق پروت دي زده به کوي. هغه یو پردۍ ژبه ده، خپله ژبه مه هېروئ، خپله ژبه زده کوي اول چې لیکل خو زده کوي که نه. ووایه جي د دې خپلې ژبې یو غزل دا تا فرمایش کړی و د خیبر افریدي صاحب. خیبر افریدي خو الله دې وبخښي ستا ښه یار هم و، زما هم ښه یار و خو ستا هم ښه یار و. یونیورسټۍ د زمانې نه
ډېر خوږ سړی و. صحیح. نو دغه ویلې شوی دی ډېر، خو ستاسو فرمایش وکړو دا نه ووایه. لویګم ساکي د پریوتو سره بل نه یما، ما خو ویل چې د پیالو سره بل نه یما. لویګم ساکي د پریوتو سره بل نه یما، ما خو ویل چې د پیالو سره بلا د یما. سپین خبرې ته مې غوږ شم چې بوای کلا، سپین خبرې ته دې غوږ یم چې بوای کلا. او سپین خبرې ته دې غوږ یم چې بوای کلا، سپین خبرې ته دې غوږ یم چې بوای کلا. وړوکې زه د اشارو سره بل نه یما، ما خو ویل چې د پیالو سره بل نه یما. چې ورګورا ورکته نشما، زړه راته وایي چې ورګورا او ورکته نشما. زړه راته وایي چې ورګورا ورکته نشما، زړه راته وایي چې ورګوره ورکتې نشما. د هغو سترګو انځورو سره بل نه یما، ما خو ویل چې د پیالو سره بل نه یما. لویګم ساکي د پریوتو سره بل نه یما، چې د پیالو سره بل نه یما. خیبره خیر دی ویرا پیښه شوس نوې مینا، خیبره خیر دی ویرا پیښه شوس نوې مینا. خیبره خیر دی ویرا پیښه شوس نوې مینا، خیبره خیر دی ویرا پیښه شوس نوې مینا. د یارانو د باریکو سره بل نه یما، ما خو ویل چې د پیالو سره بل نه یما. لویګم ساکي د پریوتو سره بل نه یما، ما خو ویل چې د پیالو سره بل نه یما. ارباب فضل رؤف صاحب
یو دور د پښتو فلمونو چلی دی ډیر لوی دور و ډیر ښه فلمونه هغه وخت کې جوړ شوي وو علي حیدر جوشي فلم ته راغلی و لوی رایټر و شاعر و نثار محمد خان راغلی و مراد شینواری د حمزه صاحب زوی سردار خان فنا یونس کیاسی مرحوم قاسم مسرت لوی لوی خلک وروستو بیا د پښتو فلمونه د پنجاب او د پنجابیانو په رحم او کرم پاتې شول ته فلم انډسټري ته ولې لا نړۍ باوجود د دې دومره تعلق او دومره لویې نو ما ته ډېر افرونه شي چې موږ ته غاني وې فلمونو لپاره خو یو خو ما د شوق لپاره زه یم کنه جی او په دې انداز چې زموږ د فلمونو کې دا کلچر خینه کم چې زموږ دی نو د پنجابي کلچر زیات کوم لکه کوورم پنجابي کلچر مونږ یې پښتو کې ځان سره شامل او دا نه فاشي او دا شي نه نو زموږ ضمیر چته منو سم راته فرون راځي بس دیم نه لکه محض د پښتونولۍ په وجه لا نړۍ پښتونولۍ په وجه جی چې ما ویل دا زموږ کلچر نه دی او دا موږ لپاره نو دا هغې پروډیوسر هم راوي خیل دی فلم ساز هم راوي خیل دی راوي چې چېرته به یې که نه او صرف یو به درمونیر او یاسمین خان به نور خو دما په نور خو ټول هم دا زموږ خلک دا پنجاب خلک او تش به زمدا یو هیرو هیروین یو کمیډین چې کوم مې لیاقت میجر او دا په پکیو تعالی الله پاک ډیر وس درکړی دی نو ستا غونتې خلک دی فلم انډسټري ته ولې رانغل چې یو ښه معیاري فلم یې لیکلی وي او بیا یې جوړ کړی وي او پروډیوس کړی وي نو زه خو یو خو زه بینکر یم که نه چې ما ټول عمر بینک کې نوکري کړې ده او ډېر شان و شوکت نوکري ما کړې ده نو هغه طرف ته خو زما توجه اړو وم نه لکه دا هنر او فلم یو کیسه ده که نه خو او نه خو هنر خو بل شی دی که نه چې فلم چې دی هغه خو ایکټینګ دی او دا چې دی دا زما مطلب دا چې ایکټینګ تا نه کولی چې تا سرمایه لګولې وي او یو معیاري فلم راغلی وي نو معیاري فلم تاسو پرېږدي معیاري فلم جوړولی نه شي چې جوړ کړي بیا به ښه به چا تاسو خو ګوري نه ښه نه سبا عوامو زموږ داسې عادت شوي دي چې غیر معیاري نه یې څوک ګوري نه نو وجه دا نه ده چې ما نه یې جوړ کړي خو زما هغه طرف ته توجه نه د ګانو افرونه راته ډېر شوي دي اوس هم کوي دا زموږ دوستان دي موسیقاران څومره نو زه ورته یم نه یاره بس زما د خپل شوق تر حده دا کافي ده ووایه که نه چې تا ما ته د حمزه صاحب وویل چې د حمزه صاحب غزل ویمه درته د حمزه صاحب غزل دی راګ مالکونس کې ما جوړ کړی دی نو کېدای شي مخکې خلکو په مختلف طرزونو باندې اورېدلی خو دا به زه تاسو ته په یو نوي انداز کې وایم روانم حوصلے میں ترلے دلے بازی دلے روانم حوصلے میں ترلے دلے بازی دلے آخر میں دہمت نہ حوصلے او شرمی دلے روانم حوصلے میں ترلے دلے بازے دلے زمان او درکب خوب خودتگا ماتی دلا زمان درکب خوب بخودتگا ماتی دلا اشنا ور سرتا چه داس سترگی جنگولی اشنا ور سرتا چه
داسې سترګې جنګولې اخر مې د همت نه حوصلې او شرمېدلې روانم حوصلې مې درلیدلې پاڅېدلې اشنا په محبت کې دغه کما مرحله وا اشنا په محبت کې دغه کما مرحله وا زتا نه شرمېدم او تما نه شرمېدلې زتا نه شرمېدم او تما نه شرمېدلې اخر مې د همت نه حوصلې او شرمېدلې روانم حوصلې مې درلیدلې حمزه جوړ په محفل کې د آشنا پتا نظرو حمزه جوړ په محفل کې د آشنا پتا نظرو بیگا چټول شپر کې پسترګو کې سهرلې بیگا چټول شپر کې پسترګو کې سهرلې اخر مې د همت نه حوصلې او شرمېدلې روانم حوصلې مې درلیدلې پاڅېدلې دا ستا فن کده ده یعنی هنر کده ده ارباب صاحب بالکل جی دا زما موږ ورته په انګریزي کې میوزیک روم وایي زما د موسیقۍ کمره زما دې کمرې ته د ما په خیال ستا نه بغیر بل څوک نشي راتلی دا چې زما اجازت نی دې کې ما ساوند سیسټمونه او دا یو شی لګولې دي ښه جي او میوزیک سامانونه چې سم دي المارو کې پراته دي ښه دا شیز څه ډېر انټیک ته اغوښتی ما خو دا باجې لیدلي دي خو دا بالکل څه ډېر دغه دی دا د څومره وخت نه در سره دی بل دا رباب زه وینم جي دا نور د موسیقۍ ما سره آلات ډېر دي 15 باجې دي را سره 15 چې کومه مې خوښه شي یا حواله ما او جرمني سرونه یې پکې او رباب شته ستار شته چترالي ستار غټه پیانو او پخواني فلمونو والا هم شته دا مونږ چې ورته د بجلی والا پیانو وایو هم شته او تبلې باجې اکارډین بینجو ښه دا درته ټول سیسټم ټول ما سره ټول سامانونه شته دي نو که کم غږولې نه شم نه نو غږولې دې خبرې لا چې کم غږولې لکه و د رباب تاله چل درځي رباب نه راځي ما ستار راځي چترالي او بینجو راځي او رباب پنځه دا مې کشر زوی دی هغه مې اغشته غړې شوق ولې مې جوړ کو کم یو زوی ادم له ارباب ادم له نو خو هغه غز د کړې دی په لګي ټنګ ټنګ پکې واسي ماهر نه دی څومره باندې بنن سبا دا شیس کیږي لکه یو غریب فنکار د پاره چې د چا د غي لکه اندازن دا به پسو باندې کی دی کې خو هر څومره قیمت ولشته اکو د مان کو څه په دوره کو ورګم زنور کو دا وجه دار چې د جرمني سرونه دي
او ما د امر وګورل چې دې سورونه ډېر زبردست आवाज وسرو باسي ها. دا چې څنګه غږی आवाज ورو باسي نو دا هم نو ورکو د شوق د شي قیمت وینه نو دا د شل زرو نه والي زما مطلب چې یو غریب هنرمند انو چې دا غوس نه وي هغه دا غشتو تر هدا وسنګ کوي نو ویشل ډېر زر باندې ملاويږي په 500 زره مشته ها او د کې خبره د دننه आवाज چې سن رودي کنه پی پی چې ها دا من شي هغه شي دا پیټه غلرګي دا غواړي چې نه جوړي دي ها هغه سورونه چې ورته مو وایو کنه هغه کې جرمني چې جرمني سورونه هغه خي ها نو یو خو دغه आवाज خي بل دغه ګول سره هغه به سور کېږي نه په دې خبرو کې تا وختي ما سره د افغان د بری پښتونخوا د پښتنو د هنرمندانو د شاولی استاد او د کمرګلی بیبي او د دې ذکر وکړو چونکه دا خلک خو راغلي ودلته ډیره شوی او بالکل بالکل دې سره ستا رابطه سره ملاقاتونه او دا خو زما ټول مرګري دي بلکې زما استاد افغاني دی استاد غلام سخی دا همایون نه ډیر مشهور باپی دا غپلا ها دا همایون چې دم موږ سره وناست یانګ لکو نو زما ما راګونه چې دي دا استاد غلام سخی نه زده کړی غوښته چرته افغانستان ته نو هغه هغه ټول وخت دا سوي چې حالت ټیکنینو په دې وجه ما ته راځي او هر وخت هم کې میسجونه کوي ها نو راته وی چې راځه چکر وو او یری غاسي بردا کوم ملکونو ته تلېږي زه د سعودي ملکونو ته حج کوم د درې ځل کړی او سعودي کې ګرځېدلې نو نو ولې ته نیم تلې په زما نو کرے په باندې کنه اجازه نه ملایويږي ها بانک نه اجازه چرته ملایويږي د نظر خپل یو سندره تا جوړه کړې و د کابل ذکر پکې و او دا چې هغه مصری زده ا مصری ز ورته خصوصا ما زما یو ډرامې لم یو غانه ویلې ده ها لروبر د یو مینه زما مرحوم رو ارباب عارف لیکلی و ها ډیر زبردست او دومره مشهور شوی و چې هغه تاتره یو ډرامه و هغه د پاره لیکلی شوی و خای نو هغه ډیر مشهور شوی و زما اوس خیال دی چې هغه دوباره لګه تازه کړم هغه دوباره ریکارډ کوم د ډیر وګدا واغو خپل سندره وایي او زه دا بل ته ویم مصری زده کنه مصری زده اتونی غونته ده कड़े लड़ले काबलता प्या बकल राजी कड़े लड़ले काबलता प्या बकल राजी जमा दझड़प कोरे बलकड़ल ओरोना जमा दझड़प कोरे बलकड़ल ओरोना दलरे लेरे सलाम वाया दलरे लेरे सलाम वाया जमा दे जुड़ला गोली वकट कोरोना जमा दे जुड़ला गोली वकट कोरोना कड़ी लाडले काबलता प्या बकल राजी जमा दझड़प कोरे बलकड़ल ओरोना दझड़प स्तरगो के मिगरजे दगड़ पस्तरगो के मिखरजे दसर पस्तरगो बदकलो विनामा दसर पस्तरगो बदकलो विनामा कटे लाडले काबलता प्या बकल राजे जमा तजड़प कोरे बलकल ओरोना
سترګو میرمنې پزړه مې غنې ستا بڼو راښکلي دینا پزړه مې غنې ستا بڼو راښکلي دینا کډې لاړلې کابل ته بیا به کله راځې زما په زړه باندې یې بل کړلو اورونه ګل غټې نیسي چرته شنه واخه کېږي دا د وصال موسم راشه کدې زړه کېږي تا ته سر به جوړ کړمه زه په خپلو سترګو کې مونږ به د سهار زما تا ته په کاته کېږي چرته ګل غټې نیسي چرته شنه واخه کېږي وایي چې بلبل نغمې ګلو نه وږمې غواړي وایي چې بلبل نغمې ګلو نه وږمې غواړي ګوړ ګوړ چې بارا کوي دا د ګل نه خولې غواړي ژوند بس د خوب لیدل خوب کې ګناه نه کېږي ورک به په یو بل کې شو یارک هر څه کېږي تا ته سر به جوړ کړمه زه په خپلو سترګو کې جوړ د محبت دی پای زاهدانو تا ټولو ناسهانو تا نوی چې الفت پکې هغه سجده نه کېږي تا ته سر به جوړ کړمه زه په خپلو سترګو کې دا دنیا حسین دا ښکلې د رنګین دا دا دنیا حسین دا ښکلې د رنګین دا غم کله خاطی پکې یا هم ګلورین دا ځان له چرته زیب وي ته عمر زیب وي وی بستا د مخ رڼا څنګه به تیاره کېږي تا ته سر به جوړ کړمه زه
ز پخپل سترګو کې